بغیر د خپل جانان رانه ځان نه راټولیږي او په ما پسې د هسې مشران نه راټولیږي او زړه شوې خو لا هغسې په مینه مړه نه شوې کاپرې تر قیامته د دوران نه راټولیږي زړه شوې خو لا اوس هم زړه شوې خو لا هغسې په مینه مړه نه شوې کاپرې تر قیامته د دوران نه راټولیږي که ډېرې ننواتې او جرګې مو پسې وکړې بې ننګه پښتانه دي په قرآن نه راټولیږي ډېر زبردست ډېر ښه که ډېرې ننواتې او جرګې مو پسې وکړې بې ننګه پښتانه دي په قرآن نه راټولیږي الله خو دې زما شان لیونی مکه جانانا الله مکه خو بیا به د ګریوان نه راټولیږي بیا ووایه چار ځوان صاحب الله خو دې زما شان لیونی مکه جانانا الله مکه خو بیا به د ګریوان نه راټولیږي مخلص صاحب ته به راسره شریک کوي عبدالرازق به زه سره د دانش صاحب یو غزل شریک کړم وایي چې د ستړي ژوند دی بې وسۍ لاله څه خوند رانه کو یارانو بس دی زندګۍ لاله څه خوند رانه کو او په ما د اوسپنو نینې چیچي او داسې وایي بیا به دا وایي چې ډوډۍ لاله څه خوند رانه کو ډېر زبردست دا بیا ووایم د اوسپنو نینې چیچي او داسې وایي بیا به دا وایي چې ډوډۍ لاله څه خوند رانه کو او چې دا د خېټې غم خراب کړم که مې زړه بوډا شو عبدالرازق صاحب چې دا د خېټې غم خراب کړم که مې زړه بوډا شو ډوډۍ ته ناست ومه ډوډۍ لاله څه خوند رانه کو او زما د شعر په مطلب باندې ونه رسېدو زما د شعر په مطلب باندې ونه رسېدو ویل یې ستا د شاعرۍ لاله څه خوند رانه کو ډېر زبردست ډېر زبردست او یارانو نن مې ځان ته فکر شو نن ډېر ستړی وم یارانو نن مې ځان ته فکر شو نن ډېر ستړی وم سپوږمۍ ته ناست ومه سپوږمۍ راله څه خوند رانه کو ډېر زبردست منصور صاحب ته به راسره شریک کوي زه به در سره د یاسر اکمل روغاني صاحب یو غزل ډېر زبردست ارشاد یاسر اکمل روغاني وایي چې زه انتظار مړ کړم تا ځان په وعدو وجلې زه انتظار مړ کړم تا ځان په وعدو وجلې ما د زړه په دروغجنو بهانو وجلې او دا ځواني را د مرګ نه وه دا قصه داسې ده دې سړي ځان د وخت نه مخکې په نشو وجلې دا ځواني را د مرګ نه وه دا قصه داسې ده دې سړي ځان د وخت نه مخکې په نشو وجلې او ستا بیلتانه به یا وجلم یا نه وجلم ځان مې په زوره د سګرټو په لوګو وجلې ستا بیلتانه به یا وجلم یا نه وجلم ځان مې په زوره د سګرټو په لوګو وجلې او د دې سړی قاتلان زه یا سره ښه پېژنم په خپله پټو په ښکاره باندې پردو وجلې د دې سړی قاتلان زه یا سره ښه پېژنم په خپله پټو په ښکاره باندې پردو وجلې بس دغه لنډ غونده کې غزلو دا مې سره وړاندې کړو ډېر زبردست او په اخر کې به د زرجان صاحب په دغه دوه شعرونو اجازه لو چې زه چې ماشوم ما به خدای که بادشاهي کوله اوس چې رالوی شوم د ژوندون ګرداب ته پرېوتمه او دلته هر وخت هره لمحه د ډوبېدو یاره ده خدای خیر وکړي د عشق دریاب ته پرېوتم